سړی حیران شي الله جل جلاله خلق ته کې مقام ورکړي د چا بچیونو وړي کولی شي وفات یو روایت شدري میں اللہ رسول ته صحابه کرام مجمع یو کاس ورته اکثر بچای او اذن خلق دغه مزاج وی چې داسې دینی ماحول ته سبي بچیونو سره دی نو بچای ودا سره دی نو سو وخت د الله رسول مجلس ترون غي الله رسول پښتنه وکړه چې دا شاګه یو قصر خدا بچای او سره اخو ذو نبی نه صحابه کرام وتول چې د الله رسول دیغه بچای وفات شو الله رسول چې کله دا خبره اوریدله ویره غیر اکثری کېل ته تعزیات تا او تو ویل چې بچای دې دوی ته چې د الله رسول بچای مو وفات الله رسول ته ویل چې په دې ویش دې کیما خبره تو دا خاطر چې دای ځان دای وي د عمر نه ته فائدہ او کدا دې خاطر چې ته د مرګ نه بعد چې کله ته جنت ته سه دای دې جنت دروازه باندې په استقبال د ته وروړي او دروازه در ته جنت ته صحابه کرام هر ما دون شاه خیرات ته ترجیح وغیرہ کولا چې دې الله رسول مو خدا خاطر چې مرګ نه بعد جنت ته الله تعالی دی خدای په استقبال ورته وروړي او جنت ته میدان څومره لوی مقام ولا خبره یو حدیث مبارک شریف میں اجازه درې بچیوں نے مرسل په اسلام او د صوب بنیاد باندې صبر په بندو دغه پوجا الله رب العالمین د جنت ته داخلای یو روایت شریف میں ویسے نه پښتنه نو کړه چې الله رسول کا بچا دعا بچیوں مړی الله رسول ته وایي چې دعا مړی یا هغه شذینا وی چې کاش چې دا پښتنه نو کړی وا چې چې یو بچای مړی وي دا جنت ته داخله اول سبب او جوړی کانا نو خدای چې مو پاتہ نه وکړه یو بل روایت شریف به دغه پښتنه بیا ټوی دو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ اللہ رسول فرمائے ما من مسلمین یتوفى لهما ثلاثه من الولد وچدا سے مسلمان نشتا کہ دی درې بچون په وړي کولی شي مرشي اگر الله رب العالمین دغه په ذریعہ سره دی میر پلوری جنت ته داخلای دغه د فضل او رحم کو وجہ باندې صحابه کرام فرمائے اے دے اللہ رسول کا بچا دعا بچون مړي درې نه دعا مړي وړي کی بچون اللہ رسول فرمائے اسنان قال اسنان وچ کا دعای مړیا دوا د جنت ته داخله اول سبب ورته جوړیږي قالوا صحابه کرام بیا په کولو و یا رسول الله او واحد کچره یو او واحد کچره یو په یو بچای مړی دغه د جنت ته سبب ورته جوړیږي الله رسول تو فرمایل چې دعوا د سبب ورته جوړیږي بلکې قسم یې ورته وکړ قال الله رسول ته فرمای والذي نفسي بيده ذات لا قسم وی چې د مغروح د په قبضه او قدرت شدا لا یجو ان السقط لا يجر بسرره الى الجنه اذا اختصبته الله رسول ته فرمایي چې قسم دې په ذات باندې چې مغروح د په قبضه او قدرت شدا چې د بیمینده بچای د ټوکړه نه پرېو دي یا روحاني مر د ناس نمبر بچای پیدا شي ټوکړه بیمینده دوشي وچ دغه خپل میروي د په نال باندې نیولې د بچی ته چې په حکیم ذریعہ سره الله رب العالمین د مر پناش رزي را سي داسې تور غوند نال غوند خای وچ دا میروي د نیولې او جنت ته داخلای جنت ته تمرا یو روایت دې موږ پرسي چې دا وړي کې بچون چې چا وفات دی الله رب العالمین دا دې جنت په دروازه او جنت ته داخل کیږي دی ورته یا الله مې جنت ته نه داخلي دي چې پر مې سره مېرو فلور مې چې به جنت ته داخل دورا په کوي چې مېرو فلور یا ورته دی تمرا والله جل جلاله دغه صبر ورکی والله تعالی دغه اجر عظیم ورکی چې بچون د ثواب شوی والله رب العالمین دا مشت کو سے دغه نه د تقریبا محفوظ کو